بسم الله الرحمن الرحیم. د ډي وي لټر لپاره لنډه طریقه. راځو ویب سایټ ته. ویب سایټ کې لاندې ځو، بیګین انټری باندې د لاندې شین آپشن تاسو ګورئ، دی باندې کلیک کوو. نو په دغه ویب سایټ کې تاسو کولی شئ د موبایل په واسطه باندې ډیر په ساده او اسانه طریقه سره ثبت نام وکړئ د امریکا ډي وي لټرۍ لپاره. نو دلته لومړی کې یو کوډ درکوي، هر چاته مختلف کوډ ورکوي، هغه کوډ به دلته تاسو لیکئ. نو کله مو چې دا کوډ په دغه لاندې نهالۍ کې ولیکلو په صحیح ډول، نو پروسه په مخ ځي. دا ډیره اسانه او ساده طریقه ده چې مکمله طریقه یې د موبایل په واسطه کیږي او په اسانه طریقې سره په خپل موبایل کې کله مو چې دا کوډ ولیکل سبمیټ هم کوي. نو دلته تاسو ته یو صفحه خلاصیږي. په لومړۍ صفحه کې لاست نیم یعنی فیملی نیم، تاسو به خپل تخلص یا کورنۍ نوم به ور ولیکئ. مثلا زه دلته لیکم بینوا. کله مې چې دا ولیکلو، راځو فرست نیم ته. فرست نیم به ور ولیکئ، خپل نیم به ور ولیکئ. نو تاسو د مثال په ډول زه ډکوم حمید مې ولیکلو، دلته میډل نیم غواړي. که چیرې میډل نیم نه لرئ، نو دلته د لاندې خانه کې به یو چک مار واچوئ. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ میډل نیم که ونه لرئ پرېښودلی هم شئ، او که ولرئ نو لیکلی هم شئ. نو راځو جنډر ته، دکې میل انتخابوو. راځو ډیټ اف برت ته راځو، ډیټ اف برت به ولیکئ. نو زه راځم خپل ډیټ اف برت ګورم چې زما ډیټ اف برت په پاسپورټ کې یا په بل کوم کارت کې په کوم ډول نه ده. نو ماته دقیق معلوم نه ده. زه اوس راځم د موبایل ګیلري ته راځم چې څنګه به کوی شو هغه ډیټ اف برت چې مونږ دلته کاروو په دقیق ډول. زه ګیلري ته راځم، ګیلري کې زه پاسپورټ یا بل څه پیدا کوم چې هغه کې ډیټ اف برت لیکل شوی وي. زه راځم دلته یې ګورم چې زما ډیټ اف برت څه دی. دلته د کرونا واکسین کوم کارت چې ده په دې کې هم لیکل شوی ده 1995 سپټمبر 15. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ یا د پاسپورټ څخه یا د تذکرې څخه هم کولی شئ استفاده وکړئ. نو راځو دلته په پاسپورټ کې هم درته ګورم. پاسپورټ کې به دغه ګورم، په پاسپورټ کې به همدغه ډیټ اف برت وي، ځکه چې دا په ټولو کې یو شان. دلته هم وګورئ 15 سپټمبر 1995. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې په دقیق ډول سره هر څه ولیکئ. نو زه راځم ایر کې ورلیکم 1995، ډے کې ورلیکم 15 او میاشت سپټمبر څوارمه میاشت راته معلومه نه ده. نو بیا راځم دلته ګوګل کې سرچ کوم چې سپټمبر څومه میاشت ده. نو دا ستاسو لپاره دومره په توضیح ډول سره هم څنګه کولی شو په اسانه طریقې سره په دقیق ډول سره د ثبت نام وکړو تر څو د بریا چانس مو زیات شي. نو دلته زه لیکم، دلته به د میاشتو نومونه غوښتنه وکړم، هغه لیست به وګورم، مونث به ولیکم. دلته اوس لیست راوړي. نو زه ګورم چې سپټمبر څومه میاشت ده. دلته د میاشتو لیستونه راوغوښتل، هره نوم باندې چې څومه میاشت د سپټمبر تاسو یې کتلی شئ. سپټمبر اتمه میاشت کېږي، وګورئ. نو اتمه میاشت ته زه هلته اته ورته لیکم، یعنی 08 د سپټمبر شوه. نو دا په دقیق ډول سره د میاشتې معلومولو طریقه 09 فکر کوم نشوه. نو په دې طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې په دقیق ډول سره فورمات چې ضروري ده ډکه کړو. دلته سیټي ده، کوم ښار کې تاسو اوسیږئ، کوم ښار کې تاسو زیږیدلي یاست، د زیږون سیټي به ورته ولیکئ. که چیرې نه وي درته معلوم، نو لاندې به چک مار واچوئ او د خانې څخه به تیر شئ. که درته معلوم و ښه ده چې ولیکئ. زه مثلا ورته لیکم خوست. نو راځو کنټري ویر یو، بهرنی هغه هیواد چې تاسو پکې زیږیدلي یاست دا به انتخاب کړئ. دلته راځو افغانستان مې انتخاب کړ. دلته که چیرې بل چېرته اوسیږئ یو بل هیواد کې هغه به ورته انتخاب کړئ. نو دلته لاندې یو بل اپشن درکوي، دلته به تاسو خپل عکس به ورته انتخاب کړئ. نو زه یو عکس را پیدا کوم، یو عکس انتخابوم. عکس باید 600 کې وي. نو عکس باید سپین بیکګراوند کې وي، نه زیات میک اپ ورکړی شوی وي او نه زیات تیاره وي. غوږونه هر څه باید دقیق ډول پکې ښکاره شي. نو په هغه وخت کې دوی هغه
اپلای ته ډیره اولیت ورکوي چې په دقیق ډول او ښه ډول سره ترسره شوی. زه دلته یو ښه عکس راګورم چې دلته مناسب راته ښکاره شي او دلته دغه یو عکس انتخابوم. راځم دغه عکس تقریبا چې برابر دی، زه دغه عکس باندې کلیک کوم او دلته یې اپډیټ کوم. دا عکس مې اپډیټ کړ. لاندې بیا څو اپشنې دي، دلته ادرسونه دي، نو دا به پکې ورکوي، په دقیق ډول سره به استعمال کوي. نو هر څومره چې تاسو په دقیق ډول سره دغه فورمه ډکه کوئ، همدومره مو د بریا چانس زیاتیږي. نو ګرانو ملګرو، په دویمه ویډیو کې درته ښه طریقه هم ښایم چې بغیر پاسپورټ څخه تاسو څنګه کولی شئ اپلای وکړئ او پاسپورټ څنګه اپلای وکولی شئ، او یا فامیلي فورمه څنګه ډکه کړئ یا انفرادي فورمه څنګه ډکه کړئ. دا انفرادي فورمه نو مختلفې طریقې دي، نو هغه طریقې به په نمبر به تاسو ته زه ټولې تشریح کوم. نو تاسو چې کومه طریقه خوښه شوه په هماغه طریقه باندې تاسو اپلای وکړئ ترڅو د بریا چانس مو زیات شي. نو زه دلته د نهالۍ ډکوم، ورته هر څه لیکم. نو په دې ډول سره به په دقیق ډول سره یا د تذکرې او یا د پاسپورټ سره به په دقیق ډول تاسو دغه فورمه ورته ډکه کړئ. نو انشاءالله چې بریا به ستاسو په قسمت کې وي او تر هدفه به رسیږئ. نو دلته سیټي لیکم، ټاون یعنی ښارګوټی لیکم. نو دلته لاندې راځو، ډسټریکټ به ولیکئ کومه ولسوالۍ. نو موږ په مرکز کې مرکز لیکو، پوسټل کوډ یعنی زیپ کوډ، د هر ولایت ځانته کوډ لري. که چیرې نه وي درته معلوم نو ټیک مار واچوئ او ورنه تیر شئ. نو هغه کنټري هیواد چې تاسو پکې اوسېږئ هغه بیا انتخاب کړئ. کرنټ مخکې چیرته اوسېدئ هغه کې به بیا لاندې راځو د موبایل شمیره انتخابوو. نو زه دلته د موبایل شمیره لیکم، هغه ضروري شمیره چې تاسو هر وخت فعاله ساتئ هغه شماره به ولیکئ، ایمیل ادرس به ولیکئ. نو په دې طریقې سره چې څومره په دقیق ډول سره تاسو اپلای وکړئ شئ، په هماغه طریقه به تاسو ته د بریا چانسونه زیات وي. نو دا زما د موبایل شمیره ولیکله، دلته به ایمیل ولیکو، دویمه خانه کې به کنفرم ایمیل یعنې هماغه ایمیل بیا به ولیکئ. دلته یو لیست درکوي د زده کړو په اړه، څومره زده کړې مې کړې دي، ما یعنې یونیورسټي لوستې ده، ډګري یعنې پوهنتون مې انتخاب کړ. دلته هغه که واده شوی، کوژدن وي یا طلاق شوی هغه کې به انتخاب کړي. زه ان میریډ یم، نو دا به ورته ولیکو. دلته که چیرې ما واده کړی چلډرن نمبر یعنې د ماشومان به ولیکئ او کنټینیوز به یې کړئ، د هغوی لپاره به هم پر مخ بوځئ. نو دا وه تر ټولو لنډه او ساده طریقه چې څنګه کولی شو موږ تاسو د امریکا ډي وي لپاره اپلای وکړو. دلته یو سیریل نمبر تاسو ته راځي چې تاسو ته ډېر توت ښکاري، زه به یې نږدې کړم. نو دغه به درسره واخلئ دا نمبر، ترڅو د بل وخت لپاره هم تاسو ورڅخه استفاده وکړئ، ترڅو خپل نتایجو په معلومولو کې له دې څخه هم کار واخلئ. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، او که چیرې ویډیو باندې نه وئ پوه شوي، ویډیو سخته وي، نو زه یې درته دوهمه ویډیو کې هم په ساده طریقه سره ښایم. دا د ویډیو دوهم کس لپاره هم دغه ډول باندې تاسو اپلای کولی شئ. نو دوهمه ویډیو کې به هم سره ګورو. اوس مو په خدای سپارم، د خدای په امان.